तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम د سیرت متعلق یو سوال دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نوم او د قبیلې نوم څه دی. نو په عربو کې د پیغمبر علیه السلام چې کومه کورنۍ دی په بنو هاشم باندې مشهوره او قبیله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قریش دی. بل سوال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترونه څومره دي او تروران یې څومره دي د پلار طرفه. جواب دا دی چې ځینې روایتو کې د پیغمبر علیه السلام ترونه نه دي او ځینې روایتو کې د پیغمبر علیه السلام ترونه 12 دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور طرفه چې کومې تروران دي هغه 6 دي. بل سوال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترورانو نومونه څه دي. جواب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترورانو کې یو نوم صفیه دی، بل نوم عاتقه دی، دریم نوم بره دی او څلورم نوم اوروا دی، پنځم نوم امیمه دی او شپږم نوم بیضا دی. دې ته ام حکیم هم ویل کېږي. بل سوال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ترونو کې کوم ترونو اسلام قبول کړی دی، یعنی څو ترونه داسې چې هغوی په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی دی. جواب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ترونو کې صرف 2 ترونه داسې دي چې هغوی ایمان قبول کړی دی، اسلام قبول کړی دی. هغه یو سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ دی او دویم عباس رضی الله تعالی عنہ دی. نور چې څومره ترونه د پیغمبر علیه السلام دي ا دنیا نه بغیر د ایمان لاړ دي.